الله اکبر. د افغانستان د بیرغ معنا تور رنگ په تیرو کې د تورو تیارو معنا لري. سور رنگ د هغو شهیدانو له وینو چا چې د ازادۍ مبارزه کړې ده. شین رنگ د هیلو او د نیکمرغۍ معنا لري. یو جومات له میراب سره او منبر په منځ کې او دا غټه کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نشته د لایق د عبادت مگر یو الله د محمد د الله رسول او پیغمبر دی. زما وطن دې په ما ګران دی نور یې مورانوي. زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي. د ټولې دنیا فوجیان د یو طرف ته شو زما د یو فوجي ویښته سره نه برابر دا ایمانان ویم دا عقیدتان ویم دا اسلامان ویم امنیت ملي ټول سربازان ما دپاره اهمیت لري. ماشونې حالات په خپلو ځوانانو غږ کوم چې د دې بوتو خلکو په خبرو مه تېرېږئ لا شوروا خواره شلغم خواره. وختونه سړی وژني او یادونه سړی وژني د ځینو خلکو. زما وطن افغانستان د خپل ځان پاک الله دې جوړې بلا. د ټولې دنیا فوجیان د یو طرف ته زما د یو فوجي ویښته سره نه برابر دا ایمانان ویم دا عقیدتان ویم دا اسلامان ویم امنیت ملي ټول سربازان ما دپاره اهمیت لري. ماشونې حالات په خپلو ځوانانو غږ کوم چې د دې خلکو خبرو مه تېرېږئ لا شوروا خواره او دا مړ به شي بندي به شي ټکر به وخوري ولې ونې سپینې مه وایه خپل سر به وخوري. وخت بدل شوی دی د هغې خبرې هېرې که نور که لوی سړی یې مسوالې خبرې هېرې که نور څنګه یې هېر کړم څنګه یې هېر کړم ما نه یې سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما څلوېښت زره سرلي خوړلي څنګه یې لیونیا کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړم ملګرو چې مینه د وطن که چیرته جرم وي راشئ ما په دار کړئ زه مجرم یم. چیرته جرم وي راشئ ما په دار کړئ زه مجرم یم. زما وطن دې په ما ګران دی نور یې مورانوي. زما ذکر دې زما ځان دې نور یې مورانوي. د قبر فرښتې مې احترام کړي په کفن باندې مې ولیکئ افغان دی. او ثابته شوه چې کوم خلک دنیا کې دهشتګرد دي. ثابته شوه چې کوم خلک دنیا کې دهشتګرد دي. دنیا بدنامولې خو بدنام نشوې افغانه. ته هم زما په سترګو پېژنې ما خو ستا په سترګو پېژندلی دی. ستا تصویر مې هېڅ چاته ونه ښود ستا تصویر مې هېڅ چاته ونه ښود او ما لا پسې نه دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی. دا د یار او هغه یار کله بېلېږي پښتانه په ګنډه تار کله بېلېږي. له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی. هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهی گجر عرب. غرور سے دیکھ لو میری آنکھوں میں دشمنوں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں. کله چې د اسلامي امارت ویاند وایي چې د بیرغ موضوع به جرګه حلوي دا د موږ کار نه ده ځکه چې ولسونه حق لري. مقابل ته د خوست والي بیا دغه بیرغ نه پرېږدي. فکر نه کوي چې دا سرغړونه ده له امر نه. دې نه وړاندې چې والي صاحب دا وایي چې دا بیرغ دی نه زه بیا هم دا وایم چې والي صاحب په غټه کچه دا خبره باید نه وای کړې. څه باید کړی وای والي صاحب؟ والي صاحب باید که چا څه عکس العمل کړی و هغې باندې د ترحم لاس کش کړی وای ځکه دی پلار دی. والي په یو ولایت کې دا د ټولو افرادو مشر دی نو په دغه کشرانو کې څوک به تیږه واروي څوک به کنځلې کوي څوک به بدې ردې وایي خو لیکن مشر باید د ترحم لاس ولري. انشاءالله زمونږ د امارت اسلامي پالیسي هغه دی چې کوم رسمي ځای نه د ذبیح الله مجاهد صاحب د خولې نه څرګندېږي نو هغه د احترام